د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اوریدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې تاسو ته جوته ده او خبر به مې یاستئ، نن زما موضوع چې ده د پنجابي فوز سره د افغانستان د فوزونو د ډیورنډ فرضي کرښه نښته، دې په اړه به درسره زه خبرې کوم. ما سره یو څه ویډیوګانې دي، دا به هم درسره شریکوم او زه به پرې خپله تبصره لرم. خو په لومړي کې درسره دا یوه ویډیو شریکوم چې د پاکستان د پنجابي فوز په پوسته زمونږ د فوزونو د نیولې ده او په هغې کې یو ډېر ښه پیغام دی. تاسې واورئ، بیا به انشاءالله تعالی زه وروسته پرې تبصره هم ولرم. دا د مجاهدو اتلانو شزل موطن، دا د مجاهدو اتلانو شزل موطن، دا د مجاهدو اتلانو شزل موطن. ښه ملګرو، دا هغه پوسته ده چې تېره شپه د افغانستان مجاهد فوز د پنجابي فوز څخه نیولې وه. داسې نور هم ډېرې پوستې نیولې دي او خپله ما چې کومه پلټنه وکړه د پنجابي الکترونیکس میډیا کوم راپورونه چې ما واورېدل، هغوی خپله هم اخو لا بیا هم د دروغ راپور دغه کوي چې هغوی وایي چې 30 پنجابي فوزیان که په هغې کې نور ګلخانان به هم ورسره کېدی شي، د سند ځینې ګلخانان او ځینې به د پښتونخوا ګلخانان چې پنجاب فوز خپل بادار ګڼي او د هغې په غلامۍ کې د خپل پښتون ورور سره جنګېږي. نو هغوی دا خبره وکړه او دا یې منلې هم ده د پنجابي الکترونیکس میډیا چې زموږ 30 تنه هلاک شوي دي او تقریبا 500 پورې چې دي هغه زخمیان دي. خو موږ چې کله خپله د خپلو میډیا راپورونه ګورو او ذبیح الله مجاهد چې کوم ویل هغه تقریبا د 50 نه زیات پاکستاني یا پنجابي فوز ته تلفات رسېدلي دي او هلاک شوي دي او څو پوستې چې دي د 100 نه زیاتې پوستې تقریبا تر 30 پورې پوستې چې دي دا طالبانو یا د افغانستان فوز نیولې وې. خو ځینې ورته بېرته په خپله د مجاهد د خولې چې بیرته ورته پرېپوستلي دي، ځکه د قطر او د سعودي په منځګړتوب هغه ځینې پوستې ورته بیا بیرته خوشي کړي دي. نو دلته په دې دا جګړه چې کله وشوله، په دې کې ځینې د پاکستان ګلخانان چې پنجاب خپل بادار بولي او د پنجاب فوز ته د زنده‌باد چغې وایي، د هغې یوه ویډیو ما سره ده. زه بیا په هغې باندې مکملې خپلې خبرې کوم. اصلا نور خو به تاسو ټول راپورونه اورئ، زه اصلا په دغه موضوع باندې زه خبرې کوم. زه اول د ګلخانانو دا ویډیو تاسو سره ږدم او بیا پرې وروسته زه خپله تبصره تاسو سره لرم. افغانستان دلته څوک تیار دي؟ موږ تیار یو، موږ به په هر وخت کې شانه په شانه ورځو، خو موږ ته د خالي ګاونډرۍ کولا وکړي چې موږ پرې ورشو. هغه کور ته څه ضرورت دی؟ موږ پخپله یو که نه؟ هغه وروسته راپسې راځي. مورچلې نیولې ده د هغو لپاره د پیغام دې کې دا د پنجاب فوز ملګرو، تاسو د پنجاب فوز د غلام او مزدور ګلخانان چې دي، په دې کې دوی وایي چې د پاکستان فوز ته ضرورت نشته، د پنجابیانو ته ضرورت نشته. هغې داسې وایي نه چې موږ د پنجاب مزدوران چې دلته ایستو په پښتونخوا کې او ګلخانان ایستو، نو د پنجاب فوز ته ضرورت نشته دی. موږ به دغه جګړې ته موږ ته لاره پرېږدي، موږ به د افغانستان د فوز سره وجنګېږو. نو دغه ګلخانانو ته دا وایم چې تاسې خو تاریخ معلوم دی، ځکه تاسې جنګېدلی نه شئ. که تاسې جنګېدلی شولئ، تا ګلخانان نو ځینې په بنګال کې موږ ټول خپلو پتلون دلته پرېوخیسته، ټول راوتښتېدلې، په هند ونیولئ، بیا یې خوشې کړئ. نو تاسو د جګړې خلک نه یاستئ. چې کله د پنجاب سره جګړه د هند سره جګړې شي، نو هلته هم تاسې د مخکې نه چغې ووایئ، بیا ورتللی نه شئ. خو دلته داسې دی چې په خپله په پښتونخوا کې زموږ او ستاسې قوي پښتانه شته چې په پښتو، په خپل غیرت، په خپل ننګ باندې ولاړ دي او هغې همیشه د خپل ولس سره ودرېږي، د افغان ولس سره. د خپل هم افغانان دي، د افغانانو سره ودرېږي. په بلوچانو کې هم ډېر داسې بلوچان دي چې هغه خپله خپلواکي غواړي، په خپله خاوره خپل اختیار غواړي، د پنجاب اختیار نه مني. هغه چې دي خپلواکي غوښتونکي دي، هغه دغه شانته ګلخانان نه دي
چې د پنجاب باداري به مني او د پنجاب په واکمنۍ کې به ژوند تیری. اول خو دغه ګل خانانو ته زه وایم چې اول تاسو دا فکر وکړئ چې آیا تاسو خپل اختیار لرئ نه لرئ په دغه د پښتونخوا په خاوره باندې. پنجاب واکمن دی، دلته ټول ادارې چې دي د هغې په واکمنۍ کې دي، دغه جګړې هم چې دي پښتونخوا ته هغه راوړي. تاسو چې دی وګوره د یو څو موده مخکې تقریبا یو کال مخکې په اکتوبر کې چې کومه دغه وشوله دلته لویه جرګه وشوله او هغوی ویلې چې موږ په پښتونخوا کې امن غواړو، باید د پنجاب فوز دلته دغه اپریشنونه یا پوځي عملیات ونه کړي. آیا پنجاب فوز تاسې خبره ومنله، هغه عملیات یې بند کړل؟ نه، خو ځکه چې واک د هغوی دی. اوس هم دومره د لاریونونه کېږي، احتجاجونه کېږي د پښتونخوا ولس همدا پنجاب فوز ته وایي چې تاسې دلته دغه جګړې بندې کړئ، دلته پوځي عملیات مه کوئ. دې کې ډېر پښتانه خپل کورنۍ د لاسه ورکوي، مګر پنجاب ستاسې خبرې ته غوږ نه ږدي، ځکه هغه یو بس ستاسې بادار دی، خپله واکمني چلوي، او ځکه بادار چې دی د خپل غلام هغه خبرې ته غوږ نه ږدي. زما قار صرف دغه ګل خانانو لري، ځکه پنجاب په خپله واکمني به اوږدوي، یا خو خپل افغانستان حکومتونه هم چې هلته دي خپل دښمن ګڼي او د پښتون ولس هم خپل دښمن ګڼي. خو زه دغه ګل خانانو ته حیران پاتې یم چې دوی باندې دغه د پنجاب میډیا او نصاب دومره اثر کړی دی، دوی نه داسې غلامان جوړ کړي دي چې په هره خبرې ته چې دی د پنجاب د خپل بادار د زنده‌باد چغې وایي، او هېڅ د خپل ولس سره نه ودرېږي، د خپلې ژبې باندې ننګ نه کوي، په خپل ولس باندې ننګ او غیرت نه کوي. په کورونو باندې دغه د پنجاب فوز به ننوځي، پښتانه نیسي، وهي ټکوي. ما داسې ډېرې ویډیوګانې دلته ښکاره کړي دي چې پنجابیان چې دي پښتانه یې ځینې مشران یې داسې رانه وړي هلته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي، او سره پخوا کې ترجمانان ولاړ دي، او دغه د پنجاب فوز هغه مشران چې دي په بوټونو پرې ورخېږي، وهي ټکوي، او هغه بیچارهګان په اردو هم نه پوهېږي، بیا خلک ورله ترجمه کوي. نو دوی چې دي دغه ګل خانانو ته زه وایم ستاسو په کورونو درنه وځي، ستاسې بې عزته کوي، وهي هم ټکوي هم، بیا هم دغه بادار ته تاسې د زنده‌باد چغې ووایي، او اوس ورته لا ووایي چې تاسې موږ ته لار خوشې کوئ، بادارانو ستاسې په ځای باندې به موږ جګړه وکړو، موږ به ستاسې د خپل بادار نه ځان نه قربان کړو، موږ وفاداره غلامان یو ستاسې، موږ دا کار وکړو. اوس راته یو ورور ویلې چې آیا دغه جګړه چې ده د پښتنو په دغه سیمه باندې دا ګټه لري د پښتونخوا نه؟ ما ورته ویل چې وګوره دغه جګړه ګټه ځکه نه لري چې ځکه دا خو د پښتنو په منځ کې ده، خو دلته چې دا جګړه ده دا راوستلې چا ده؟ ما ورته ویل ځکه چې ستاسې په پښتونخوا کې واک نشته، دغه جګړه چې ده پنجاب د پښتنو سیمو ته راوړي. ما ورته ویل مالې وګوره د اسلام آباد نه تیاري پورته کېږي، د افغانستان پلازمینه باندې بمباري کوي، نو د افغانستان سره خو داسې دغه مزایل نشته چې راسن اسلام آباد ولي. نو په دغه سیمه باندې چې دغه د فرضي کرښه ده د ډیورن، په دې باندې د پنجاب فوز پروت دی چې ځینې به ورسره ګل خانان وي، نو هغوی مجبوره دي چې په دغه پنجابي فوز باندې په دغه ځای کې حملې وکړي چې د ډیورن په کرښه باندې دا چې دي دلته د هغوی پوستې دي، ځکه نو دغه نه به خپل غچ هغه بدل خو باید واخلي چې د پنجاب فوز تاسو باید ټول ودرېږئ، بلوچان په همدا ښه وخت دی چې ټول باید راپاڅېږئ، ودرېږئ او دغه د پنجاب د غلامۍ نه ځان خلاص کړئ، خپله هلته راپورته شئ او داسې لاریونونه وکړئ، خپله ټوپک راواخلئ او دغه د ښه موقع ده خپلو دغه د اوسني حکومت ته چې په افغانستان کې دی چې تاسې زموږ ورونه یاستئ، تاسې راځئ دغه لاره درته موږ صفا کوو، تر راټکه پورې خپله خاوره ازادوو. تاسو باید دا غیرت کړی وي. خو مګر په دې کې دا ځینې ګل خانان وو چې هغه ډېر په شمېر خلک وو، ځکه هلته دغه چې دی دا د پی ټي ایم خلکو دومره کار کړی دی چې هغه ډېر پښتانه اوس په دې پوهېږي چې دوی هلته په غلامۍ کې ژوند کوي، هغوی دغه د پنجاب فوز سره نه ودرېږي. خو مګر ځینې چې دي هغه اوس هم په پیسو باندې خرڅ شوي بې ضمیره پښتانه دي، ګل خانان دي چې د هغوی فکرونه کې اوس هم د خپل بادار هغه عزت او هغه وفاداري چې هغوی ته کومه ښکاره کوي هغه لا اوس هم خوندي ده، ځکه هغوی کې هغه د خپلواکۍ هغه شعور د پښتونولۍ هغه شعور پکې بیداره شوی نه دی. په هغوی کې اوس هم هغه د پنجاب نصاب او الکترونیکس چې کوم یو دی کې پاکستانیت په ذهن او فکر کې ولا پچکاري کړی دی هماغه راکاږي. نو زه دلته یوه بله ویډیو هم کومه د دوی ګل خانانو نه زه د هغه پنجابیان چې دي، ځکه اوس دلته ګوره دا د پنجاب فوج چې اوس په افغانستان کې دغه کوم په پلازمینه باندې کوم بمونه وغورځول او بیا وروسته دغه جګړې دلته پیل کړه، دې کې داسې کار دی چې دوی خپل داخلي هغه کمې کمزورتیاګانې چې دي د هغوی مخ اړوي او خپله نه غواړي چې دغه داسې ښکاره کړي چې د یو بل هېواد سره دوی جګړه ده، نو هلته هغه داخلي چې کوم پاڅونونه دي غواړي هغه یې داسې کړي چې د دغه فوج سره ودرېږي، ځکه چې کشمیر چې دی تر 18 تاریخه پورې هغې ځینې هغه الټیمیټم یې ورته ورکړی دی چې تاسې د کشمیر دا خبرې ونه منئ، نو هغې به هلته بیا پاڅونونه کوي. مخکې ولې دومره پولیسان نیولي وو او هلته یې ډېره زیاته لاریونونه کړي وو، نو هغوی هم د تحریک لبیک هم دی داسې د عمران خان هغه کوم ګوند چې دی هغې هم پاڅونونه کوي. نو دوی غواړي چې هغه د مشکلاتو نه ځان خلاص کړي او دغه
د افغانستان طرف ته د جګړه راوړي. خو زه به دا بله یوه ویډیو هم تاسو سره دغه کومه بیا پیروز صاحب زه بیا خپل نظر تاسو سره شریکوم څه ورکوم چې دا تاسو ته وایي. और मरियम नवाज ने देखे अभी अफगानिस्तान के मामले पे कैसे धड़ाधड़ ट्वीट दागी, धड़ाधड़ बयान छोड़े, एकदम अंदर से जाग पंजाबी जाग वाला नारा लगाया. और अंकल मोदी ने मई में पाकिस्तान पे हमला किया और पूरा पाकिस्तान कह रहा था دې کې دې دا یوه خبره وکړه، دا ډېره ښه خبره وکړه. دا ورته وایي دا پنجابیم دی، وایي چې کله مریم نواز کله چې هند په پاکستان باندې حمله وکړه، وایي مریم نواز چې وه هغه ډېره غلې پاتې وه، هېڅ قسم ټیوټ او خپله څه د هغې په ضد باندې کوم دغه د هغې کوم پیغام رانغی. خو مګر وایي اوس چې دی چې کله د پښتنو په سیمه باندې جګړه ده او په لر او بر کې دغه د پښتنو سیمې ته پنجاب جګړه راوړې ده، وایي په دې کې اوس چې دی مریم نواز چې ده د پنجاب هغه وزیر اعلی چې ده وایي هغه هم دا یوه کوي چې جاګ پنجابي جاګ نه چې پنجابیانو پاڅېږئ او د پنجاب فوج سره ودرېږئ چې دغه جګړه چې ده دا د افغانستان طرف ته ویسي او داسې نه چې پښتونخوا او بلوچستان زمونږ د حاکمیت نه خپلواکۍ طرف ته لاړ نه شي. نو دغه چې دی دغې دپاره وایي دغه چې دی مریم نواز چې ده هغه اوس هم ټویټونه کوي او څو मरियम नवाज बोलो वो नहीं बोली अंकल मोदी के खिलाफ, एक लफ्ज भी नहीं बोली. आज वो बोल रही हैं और आज वैसे में बोलना चाहिए अपने बहू जी के लिए और किसी के लिए बोले ना बोले. आज 12 अक्टूबर 2025 هغه خو زه دا به ولپریږدو وایي پلار چې دی هغه هم د جمهوریت د لارې نه راغلی فوز راوستلی بیا د چې کله فوز لري خو هېڅوک ورسره نه ودرېدل ځکه دغه دی. خو مګر بیا هم هغه د فوز په خاطر باندې د فوز د بوټ پالش په خاطر باندې اوس چې د پښتنو په سیمه باندې جګړه ده نو دا دغه کېږي. زه اوس مرګورې یوه بله خبره کومه ځکه ځینې وخت کې زه د خپل پښتونخوا هغه ځینې وروڼو ته چې کله ورسره زما ډیبیټ یا خبرې ورسره کوم هغه ته زه دا یوه خبره کوم چې تاسې اول په دې سوچ وکړئ چې تاسې لکه هغه کله کله وایي چې دا جګړه دواړو طرف ته ودرېږي. د ما ورته ویل تاسې خپل واک نه لرئ، دا جګړه خو ستاسې په لاس کې نه ده که نه، جګړه د پنجاب په لاس کې ده. نو اوس چې پنجاب په لاس کې ده ځکه ستاسې نظامی پالیسي، اقتصادي پالیسي، بهرنۍ پالیسي دا د پنجاب کنټرولوي. خو اوس د پنجاب نه تیاره پاڅېږي په افغانستان باندې بمبار کوي، هلته د افغانستان خاورې ته ورنوځي. دا چې د پښتونخوا هم د افغانستان خاوره ده خو زه اوس چې اوس کابل ته ځي او هغه ځای باندې بمبار کوي نو دغه ځای نه به د افغانستان د اوسنی نظام باید څه وکړي. خو دا مجبوره دی چې ځکه بیا د اسلام آباد دپاره خو غوسه نه شي چې سمدوارې وولي نو دا به داسې کوي چې په دغه سیمه په دغه د ډیورنډ په کرښه باندې چې کوم د پنجاب فوځونه دي د دې خلاف باندې باید هغوی چې دی عملیات پیل کړي. نو هغه یې وکړه د ما ورته ویل که چې تاسو غواړئ همدغه د پنجاب فوځ خلاف باندې راپورته شئ، د دې خلاف لاریونونه وکړئ چې تاسو ولې دا جګړه په د افغانستان سره کوئ یا د پښتونخوا سیمې ته هم جګړه راوړې ده او ټول امن او سوله او ترقیګانې چې دي یا پرمختګونه چې دي هغه په پنجاب کې کېږي. نو دا خو ستاسې کار دی چې تاسو مګر صحیح ده تاسې که لاریون نه مو کوئ خو بیا هغه ستاسې بادار دی هغه ورته غوږ نه ږدي، پنجاب ورته غوږ نه ږدي که نه. نو دا خبره ده. یوه بله ویډیو هم دا هم د سره داسې لږه غوندې ږدم ځکه دا د پنجابیان چې دي هغه ځینې چې د اوس دې وختونو کې د فوز خلاف دی او د عمران سره ولاړ دي یا د عمران د ډلې سره هغه ځینې وخت کې لږ حقیقت پوهېږي خو بیا هم دې په خاطر باندې ځینې پکې پنجابیان دي بیا هم د پنجاب پلوي خو کوي خو کله کله لږ شانته بیا حقیقتونه هم وایي. जब आपको डॉलर मिलते हैं तो वो मुजाहिद बन जाते हैं, जब आपको दूसरी तरफ से डॉलर मिलते हैं तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं. फिर कभी आप उन्हें फितनातुल खवारिज बना देते हैं, कभी आप उन्हें सीने से लगा लेते हैं, कभी आप कहते हैं सूफी मोहम्मद से हमारी टॉक्स हो रही हैं, कभी आप कहते हैं फजलुल्लाह के साथ अब हमने जंग लड़नी है. خبرې کوي که نه لکه دا داسې وایي چې تاسو ته چې ډالر درکول کېږي نو کله هم دغه خلکو ته چې کله بیا هغې ته وایي دغه بیا وایي مجاهدین بیا وایي دا لا هغه نه هغه کوم یو چې د پښتونخوا دغه دي د طالبان دي دیو د ټي ټي پي وایي هغې ته مخکې د مجاهدین ویلې اوس چې دی ډالر دته نه راځي او د هغې په سر باندې تاسو ډالر نشئ اخیستلی نو اوس ته کله فتنة الهند بیا وایي فتنة الخوارج ورته بیا وایي نو اوس ته وایي دا نومونه ورکوئ. نو هغه دا داسې وایي چې ستاسو ټوله جګړه چې دا صرف د ډالرو په خاطر باندې او دا خبره حقیقت دی. خو زه راځم خپلو پښتنو ته دغه پښتنو وروڼو ته زما دا دغه دی چې ستاسې که غواړئ چې خپلواکه شئ نو چې داسې یوه موقع تاسو ته په لاس باندې راځي باید هغې نه ګټه پورته کوئ او د پنجاب فوج په مقابل کې راپورته شئ او ځانونه خپلواکه کوئ ځکه ستاسې په ژبه باندې پنجابی واکمن، ستاسې په وسایلو باندې پنجابی واکمن، ستاسې دلته کوم اقتصادي پالیسیګانې چې جوړېږي دا هم د پنجاب جوړوي، نظامي پالیسي د هغوی په لاس کې ده، نړیواله پالیسي یا بهرنۍ پالیسي چې ده هم د پنجاب چلوي او د هغې په لاس کې ده. نو د دې نه چې غواړئ چې د پښتونخوا په وسایلو او په خپله ژبه په خپله خاوره واکمنه کوي نو دغې غلامۍ نه راوځئ، د خپلو افغانانو سره ودرېږئ او د یو لوی افغانستان په لور باندې حرکت وکړئ، په خپله په داخل کې دغه د پنجاب فوج په خلاف باندې راپورته شي او دوی د دغه خپلې سیمو نه وشړئ یا د خپل اوسني د افغانستان د نظام سره ودرېږئ
او د هغې چې کوم دغلته د پنجاب فوز ولي تاسو یې د شا د خوا نه وولئ چې دغه خلک دغه ستاسې د سیمې نه لرې شي. ځکه ډېر سوالونه مو ورته وکړه د سولې په خاطر باندې پنجاب فوز ته هم څو ځلې ویلي چې زموږ خلاف باندې اپریشنونه مه کوئ په دغه قبایلي سیمو کې، مګر هغوی ستاسې خبرې ته غوږ نه ږدي، تاسو وژنئ، ستاسو کورونه ورانوي. نو همدا ښه وخت دی دې خوا نه تیارې د افغانستان اوسنی نظام چې کوم دغه دی فوز دی دا حملې کوي، دا خو نه پسې تاسې را په پورته شئ دغه د منځه ویسئ. بله دا خبره ده ملګرو، خاص کر زما ټولو افغانانو ته دا یو خواست دی چې په دې وخت کې د خپل نظام نه طرفداري وکړئ. دا نظام نه طرفداري داسې ده چې تاسو د افغانستان نه طرفداري کوئ، ځکه زموږ هیواد افغانستان دی او دغه زموږ خاوره ده. موږ باید دغه د حیثیت د ساتلو په خاطر باندې چې هر رقم زموږ وسه کېږي باید د خپل هیواد څخه دفاع وکړو، که د قلم د لارې، که د میډیا د لارې، او که د خپله د لاس د لارې، که د هر شي د لارې، که فزیکي څوک هلته حضور لري، د ټولو نه باید موږ خپل اوسنی فلحال دپاره، ځکه اوس هماغه دولت دی، که موږ ورسره څومره سیاسي اختلاف ولرو خو اوس د افغانستان نظام د هغوی په لاس کې دی. موږ باید د خپلې د خاورې په خاطر باندې ټول تر هغه وخته پورې چې دوی د پنجابي فوز په مقابل کې ولاړ یو هلته جګړې ته دوام ورکوي او جهاد کوي د هغه فوز په خلاف باندې، باید کلک ورسره موږ ودرېږو، دوی خپل دغه اوسنی نظام سپورټ کړو او چې د هرې لارې کېږي باید د دوی نه طرفداري وکړو. نو دې په خاطر باندې په کار دا دی چې موږ ټول یووالی په خپل منځ کې راولو او د پنجاب فوز په مقابل کې ودرېږو. بل دا کار دی صحیح ده، موږ دا اوس منو چې افغانستان سره داسې وسایل نشته، نه هوایي داسې قوي ځواک لري چې هغه دغه وکړي، خو جګړې چې دي د همیشه په همت او غیرت او په ننګ باندې کېږي. خو دې لپاره پکار ده چې موږ دغه اوسنۍ ټکنالوژي هم ترلاسه کړو، بیا به ډېر اسانه وي، موږ به کولی شو ډېر زر بیا په ډېره لږه قربانۍ سره تر راټکه رسېدلی وي. او که چېرته داسې وي نو بیا ډېره قرباني به غواړي او ډېر افغانان به بیا قربانیګانې ورکوي، ځکه چې هغه وسایل چې دي موږ جدید او دغه اوسنۍ ټکنالوژي نه چې دی موږ هغه لاسته رسی ورته نه لرو. نو الله دې وکړي چې په نږدې راتلونکي کې موږ داسې یو سیستم ولرو چې دوی د هوایي ځواک ځواب هم یې ورکړی شو او نور چې دی لرې واټن هغسې توغندي ولرو چې راسان د پنجاب هغه سیمې جی ایچ کیو ورته وایي چې د هغه ځای نه دوی فوز همیشه د اسلام او د دین ضد فعالیتونه کوي چې هغه بیا د منځه یوسو. نو د یو ځواکمن افغانستان په هیله تر بله ویدو پورې په الله جل جلاله سپارم. خوشحاله، ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د لوی الله په امان.